رښتیا پوهېږې که چېرې ته په کور کې یخچال لرې او په هغې کې خوراک ایښی یا د سر د پاسه چت لرې او په تن د لباس دی او د خوب دپاره یو ارامه ځای، نو ته د دنیا د هغه ۵۰% خلکو نه ښه ژوند لرې چې مطلق د دغه نعمتونو نه بې برخې دي. که چېرې په جیب کې د بټوه ده، پکې پیسې موجود دي او چې هر ځای ته د زړه وشي ورځې، نو ته د دنیا د هغه ۱۸% ډېرو محدودو او خوشبخته کسانو په منځ کې حسابېږي چې دغه نعمت نه برخمن دي. که چېرې صحتمند یې او روزمره ژوند یې ښه تېرېږي، نو ته د دنیا د میلیونهاو مریضانو نه ښې. که چېرې زه درته ښکارم زما غږ اورې او دغه، نو ته د دنیا د ۳ میلیارده انسانانو نه ښې چې یا ړانده دي یا کاڼه دي او یا مطلق بې سوادان دي. د دغومره نعمتونو سره سره هم خفه یې. ولې؟ د دې ولې ځواب زما په نظر باندې، مطلب داسې کوم منل شوې خبره نه، زما په نظر باندې یو د علتونو نه دا هم دی چې موږ په خپلو نعمتونو باندې حساب کول پرېښي دي. کله چې موږ په ژوند کې دا هنر زده کړو چې د خپلو مشکلاتو نه مخکې خپل نعمتونه حساب کړو، نو ژوند ته به بیخي په یو بله دیدګاه او زاویه باندې وګورو. د هرې ورځ نه به استفاده وکولی شو، خپل هدف به وپېژنو، د ژوند نه به یو نوی خوند اخیستل شروع کړو. ځکه کله چې موږ یو تغییر راوستل غواړو، د هغه تغییر مخکې ځینې خنډونه موږ ته راځي او موږ دستي حوصله د لاسه ورکوو او یو عمیق او یو ژور خفګان کې ورځو یا ډپریشن کې ورځو. نو د هغه ډپریشن د مخنیوي دپاره زما په نظر د ټولو لارو چارو سره سره یو دا لارم کېدلی شي چې بېرته خپل ځان ته دا یاد کړو چې څومره نعمتونه خدای درکړي دي. بیا ځان ته دا په یاد کړو چې د دنیا د څومره انسانانو نه ته ښې، نو په هسې تغییر راوله. نو انتخاب ستاسې دی چې نعمتونه حسابوئ او که مشکل